अस्सलाम वालेकुम नाजरीन तासु गोरे अबासिन खबर जैन शाहिद जान जेब द खबरों सर टिकी द खैबर पख्तूनख्वा आईजी अख्तर हयात गंडापुर द उदीन अल रिकल शो प खैबर पख्तूनख्वा आइलैंड गैस कंपनी की द सलवे करोड़ रुपये बेकायदगी कार शवे द खबरों तफसील द खैबर पख्तूनख्वा आईजी अख्तर हयात गंडापुर द उदीन अल रिकल शो द खैबर पख्तूनख्वा इंस्पेक्टर जनरल पुलिस अख्तर हयात गंडापुर द उदीन अल रिकल शो ورته هدایت شوی ته اسټابلیشمنټ ایونټ ته رپورټ وکړي په دې اړه باضابطه نوټیفیکیشن هم جاری کړل شوی چې دې له مخې د اختر حیات ګنډاپور په ځای د پنجاب پولیس سروت د 21 ګریډ افسر ذوالفقار حمید د خیبر پختونخوا نوی آی جي وټاکل شو کابینې ډویژن د ذوالفقار حمید د قرارۍ نوټیفیکیشن جاری کړی چې په دې مطابق هغه دې نه مخکې په پنجاب کې په مختلف عهدو خدمات ترسره کړی سرچینی وایي چې اختر حیات ګنډاپور ته د فرنټیر کانسټیبلري کمانډنټ جوړولو فیصله شوې په خیبر پختونخوا آیلینډ ګیس کمپنۍ کې د 40 کروڑ روپیو بېکایدګۍ ښکاره شوي د خیبر پختونخوا آیلینډ ګیس کمپنۍ کې د 40 کروڑ روپیو بېکایدګۍ ښکاره شوي دا انکشاف 2021-22 مالي کال د اډټ رپورټ کې شوی رپورټونه وایي چې کمپنۍ غیر ضروري ډیلی ویجر کارکوونکو ته د 15 کروڑ روپیو نه زیاتې ادایګۍ کړي مختلف کیډرز کې غیر ضروري برتیانو ته وجه خزانې ته 4 کروڑ روپیو ته تاوان رسېدلی دا ډټ رپورټ له مخې پروینشنل ډایرکټرانو ته 1 کروڑ 10 لک روپۍ غیر کارګوني ادایګانې شوي وي او د سکیورټي وسایلو او سپیشل الاونسونو په مات کې 2 کروڑ 10 لک روپۍ ضایع شوي رپورټ زیاتوي د اهم تعیناتینو په برخه کې 3 کروڑ 88 لک روپیو بې ضابطګیانې هم رامخته شوي دي دا اډټ رپورټ له مخې پروینشنل ډایرکټرانو ته 1 کروڑ 10 لک روپۍ غیر قانوني ادایګانې شوي وي او د سکیورټي وسایلو او سپیشل الاونسونو په مات کې 2 کروڑ 10 لک روپۍ ضایع شوي رپورټ زیاتوي چې د اهم تعیناتینو په برخه کې 3 کروڑ 88 لک روپۍ بې ضابطګیانې هم رامخته شوي دي داسې مزید خبرونو لپاره اباسین خبر لایک او سبسکرایب ضرور کوئ